د دغه وزارت د ایجاد کولو سره یو قانون راویستی. دا قانون دلته یو مسوده جوړه سوه، دا وزارت جوړه کړه. علي قدر امیر المؤمنین صاحب حفظه الله ته ولاړه. هغوی بیا په کندهار کې ډېر علما کرام راوغوښتل او په دې باندې یوه نیمه میاشت بیا تحقیق وسو. بیا دا مسوده سترې محکمې ته ولاړه او عدلیې وزارت ته ولاړه. څه ملحوظات چې علما کرام ورباندې درلودو دا بیا کې ولیکل سو. وروسته بیا د افغانستان د هر ولایت د علماو شورا ته دا مسوده ولاړه. هر چا چې یو دیني معلومات او صحیح معلومات او هغسې معلومات چې مؤخذ یې قرآن وي، مؤخذ یې حدیث وي او مؤخذ یې فقه حنیفي وي، دا دلایل دا مؤخذ دا مصدرونه یې ورسره واستول. هلته بیا تر تحقیق لاندې سوه، بیا تصویب سوه او بیا پخش سوه او بیا توشیح سوه، بیا وزارت ته راواستول. دا زموږ او ستاسو قانون دی. دا قانون باید موږ تاسې عملي کړو او دا قانون چې وګورې د سر او تر پایه د خپل کور د اصلاح دپاره دی، د ښځو د اصلاح دپاره دی. په دې قانون کې د ښځو دومره درناوی سوی دی چې د تمامو دنیا خلک دا بشر دوستان په نامه دا راټول سي. موږ خو عقیده پر الله باندې لرو، قسم دی که دونه درناوی نه ښځې فرض کړی دی او نه ښځه تصور کولی سي چې زما دې په دین اسلام کې دونه غټه برخه وي او دونه غټ عزت چې زما وي او زما ابرو دې را خوندي وي، زما مال دې را خوندي وي، زما میراث دې را خوندي وي، ما ته چې څوک حملې نه لاس نه را اچي، پر ما دې څوک تعرض نه کوي. دا ټول کې ثبت شوي دي.